بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او پښتنه مینه د ټیک ټاک ټولو مینوالو ته خدای دې وکړي ټول به خاص دی او ورځ به مو په خیر تیره کړې وي، شپه به مو په خیر پیل کړې وي. چونرو پاک خو د شپې تقریبا 10 بجې او 23 دقیقې دي، خو ممکن افغانستان کې د شپې بیخي زیات ناوخته وي. زه ټولو ملګرو ته ښه راغلاست وایم، ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی. د ټولو ملګرو سلامونو ته وعلیکم السلام وایم، د شاهین ملګري ته، د صدا ملګري ته خدای دې وکړي چې نوم مې غلط کړی نه وي، صدا ده بالکل. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم، ډېره مننه، ژوندي اوسئ. زه یوه هیله ملګرو نه همیش اول کې ځکه کومه چې چون زما ټیک ټاک هم نوی ده او زما برنامه هم تقریبا نوې ده او ملګرو سره لایف شیر کوئ، لایک یې کوئ تر څو ملګري خبر سي. ښه، یو ملګري لیکلي دي چې ساوه، فکر کوم همدغه یې لیکلي، امداد ورور ده، امداد مموزی، مننه، ژوندی اوسې. ښه ده، لږ لږ ټکي موږ هم زده کړي پکې یو نیم. یاد صاحب تاسې هم ښه راغلی، په خیر راغلی، ستړي مه سئ. ښه سمه ده چې مصعب نوم مې سم اخیستی د ملګري، نو ځکه هغه چې مال چې کله کله دا حروف خلک مخففات لیکي، بیا بل ملګری غلطیږي، نو په همدې خاطر ما زه غلط سوی نه اوسم. ښه، شاهین لیکلي چې how are you؟ همدلته یو. همدلته یو، ښه یو، شکر دی، فضل د خدای ده، خدای دې وکړي چې تم ښه اوسې. او ښه، شور صاحب تاسې هم ستړي مه سئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. شور خو به تاسې ډېر ملګري پیژنئ، ډېر ملګري به یې د ټیک ټاکونه خوښوئ. یو له هغو کسانو زه یم چې د ده ټیک ټاک مې زیات خوښیږي، د ده اکټینګ مې خوښیږي، د ده شعر ویل مې خوښیږي، د ده ویډیوګانې چې ځینې جوړوي دغه ټول زما ډېر خوښ دي. نو خدای دې وکړي چې هغه ملګري چې شور صاحب سره ملګري نه دي، نو یو ځل د ده آی ډي ته ټیک ټاک ته سر ورښکاره کړي. زه باوري یم چې د ده یو ویډیو وکتله، نورې هم ګوري. د ده نه بیا یو بل لالی ده، آر جه ایمان نومیږي، چې ډېر ښه انتخاب لري، ډېر ښه شعر وایي او ډېر ښه مجلسي سړی دی. نو د هغه ویډیوګانې وګورئ، خو کله کله زه خپله غلطېږم چې اوس دا شور ده که دا ډیجای ده، خو بیا نومونه نه یې پېژنم، څېرې تقریبا ورته دي، خو موږ یې نه غلطوو، ممکن تاسې په حوالو کې ډېر زیات غلط کوئ. رفیع ورور تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. زه تاسې همدا مهال د تږو چینه ادبي خپرونه اورئ، نو په دغه خپرونه کې ټول ملګري را سره برخه اخلي. دغه خپرونه د فیسبوک له طریقه هم داسې انشاءالله په د همدې اونۍ په جریان کې به د خپرونې هغه ترتیب تاسو سره شریک کړو. نن هم وایمه، موږ له ملګرو سره مشوره وکړله، ملګرو سره خبرې وکړلې، بالاخره دې نتیجې ته ورسېدلو چې د فیسبوک برنامه چې د تږو چینه ده، چې هلته مونږ یو ځانګړی میلمه به پکې ولرو. نو هغه د جمعې په شپه باندې، چون دلته به ممکن وخت دی، د جمعې په شپه باندې به تقریبا د دې ځای په 7 بجو او د ممکن دلته 10 نیمې بجې اوسي افغانستان کې، مونږ به لایف راځو. یو ځانګړی میلمه چې تاسې مینوال یاست، هغه به خوښوئ، نو هغه ته راځو، هغه به اورو، هغه نه به شعر و شاعري اورو، د هغه په ژوند به خبرې کوو. دې کې نو شاعران ملګري دي، لیکوالان ملګري دي، ممثلین دي، ژورنالیستان ملګري دي، او هغه دوستان چې په ډېرو سختو لارو، په ډېرو مشکلاتو سره د ایران او ترکیو کم او کم مملکتونو را تېر سوي دي، او لاره کې ډېرې سختیانې لیدلي، هغوی دلته را رسېدلي دي. یو شمېر چې اوس به دغه ژورنالیستان ملګري چې په دې تخلیه پروسو کې راغلي دي دلته امریکا ته، کاناډا ته، نو دوی سره مجلس کوو انشاءالله. نو ټول به را سره میلمانه یې، زه باوري یم چې خپرونه به تاسې خوښه کوئ او په پوره مینه به یې را سره وګورئ. زما ملتیا، زما سپورټ به تاسې حتما کوئ. عبدالستار ورور تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته. یاد صاحب وایي لکه زه، افغان صاحب تاسې هم ستړي مه شئ،
ښه راغلاست، ټول په خیر راغلی. اوس به مې بیا غږ کړی چې هغه سمیر چېرته ده، زه خیر را پیدا به سي، ځکه زه باوري یم چې کله ستار راځي نو حتما د هغه پوښتنه کوي چې یاد ته ووایه چې هغه را پیدا کړي، سمیر را پیدا کړي. ښه ټول ملګري به ستاسو ته را پیدا کېږي. انځور صاحب دی، نور ملګري رحماني صاحب دی. رحماني صاحب ترنم چې تېره شپه یې کړی وه هغه مې فیسبوک کې له خلکو سره شریک ډېر زیات یې خوښ کړ، ټیک ټاک کې هم شریک کړ له ملګرو سره بیا دوم ځل لپاره، نو ټولو زیات خوښ کړ. نو انشاءالله زه باوري یم چې همدغسې به مخې ته ځو او ستاسو په ملتیا یو ځای ته خو به رسېږو، خامخا داسې خو به نه پاتې کېږو. ښه ملګرو نوبت ته هم را رسېږي، تاسو کولی شئ برخه را سره واخلئ، ښه شعرونه راته ووایئ. ښه وایي ساجد وایي د سمیر مشر لالا یم، ښه سړی مسې په خیر راغلی یم، زه خیر هغه به مس را پیدا سي او را دې سي په خیر. یو هیله چې ملګرو سره دا شعر شریک کړئ چې مخې ته لاړ سو، نور ملګري هم واوري. ښه د نورو ورځو په پرتله ښه ډېره ښه ده. بیا چې مشر ورور ده موږ ټول ورته احترام لرو. په خیر راغلی ورور، سړی مسې هرکلی کوم درته. موږ خو سمیر سره ټوکې لرو، ټوکې کوو ورسره او کله کله یې پازابوو. نو خدای دې وکړي چې ته خفه نه شې، ځکه وړوکي ورور باندې سړی زر خفه کېږي او خدای دې نه کوي چې ته را سره خفه شې. ښه ملګری هم راخلم، شعر و شاعري به هم کوو، منځ منځ کې به بانډارونه هم کوو. لومړی نوبت اوس د چا و، زه نه پوهېږم چې اوس څوک راواخلم. ښه ملګري ریکویسټ کړی و خو لکه پښیمانه شوی بېرته ما خپله ونه غوښتل چې زه چاته دعوت وکړم. هر ملګری چې غواړي په خپله خوښه هغه دې راسي، له هغه نه به شعر واورو، منځ منځ کې به کیسه هم ورسره وکړو. مننه، ژوندی اوسئ. ساجد ورور تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نو ما مخکې مې یادونه وکړله چې بیا تاسې ونه وایئ چې د ما ورور یا د ما وړکی ورور ولې ډېر په عذابوئ. موږ خو ټوکې کوو ورسره، ملګری هم ده، دوست هم ده. نو راځه یاد صاحب، راځه په خیر راسې، خدای دې راوله. زه هرکلی کوم، وروسته بیا ملګري زیاتېږي. هسې وطن ښایسته ښایسته غزلې، نظمونه، شعرونه، خبرې واورو. د ماما لږ لږ غیبت به دې راته وکړې. یاد صاحب ستړی مه شې، په خیر اسانټ کې همیشه لږ لږ مشکلي. السلام علیکم خوشحال صاحب. وعلیکم السلام، جوړ په خیر، تازه تکړه په اندازه. ډیره مننه خوشحال صاحب، او واپس درته راغلی یم. او واپس درته راغلی یم، نه کېږي بس درته راغلی یم. او واپس درته راغلی یم، نه کېږي بس درته راغلی یم. راغلی یم لږ مې په غېږې پورې کلک ونیسه، کلونه پس درته راغلی یم. ډېر علي باید دی. لږ مې څنګه؟ لږ مې په غېږې پورې کلک ونیسه، کلونه پس درته راغلی یم. ډېر علي، ډېر علي. وایي چې ښه په اودس را سره وغږېږه. دا به څه رقم کېدل؟ ښه په اودس را سره وغږېږه، ښه په اودس درته راغلی یم. واه واه، ښه په اودس را سره وغږېږه، ښه په اودس درته راغلی یم. بیا هم خوشحال صاحب سلام او پښتنه مینه تاسې ته ټولو لیدونکو ته، تمه د ټول برک روغ یاستئ. ډېره مننه، ژوندی اوسې، ښه راغلاست، هرکلی کوم درته. خدای دې وکړي چې ورځ دې په خیر او خوشحالۍ سره تېره شوي. ډېره مننه خوشحال صاحب، شکر. ورځ ښه او په خیر تېره شوه، په دغه تمه چې په تاسو او په ټولو ملګرو به هم ښه تېره شوي وي. ډېره مننه. ته به دا د ټیک ټاک نوم کله بدلای؟ خوشحال صاحب همدا مې خپل نوم دی. والا خیر، موږ په بدل کې پېژندلی وې. نه خوشحال صاحب خپل نوم یې عمران دی، خو هغلته بیا په هغه رسنۍ کې نو بیا هغه نوم مې یو ملګري مې راته خوښ کړی و چې ته به په همدې نوم باندې اړیکه نیسو، نو بیا بلته په همدغه نوم درتلم خوشحال صاحب. او داسې چې بیا بیخي رښتیا هم وایي، مشر ماما دې مخې ته ولاړ دی چې ملګری و که ملګرې وه؟ نه ملګری و خوشحال صاحب، شکر دی. هغه کیسو کې نه یم. نه هغه کیسې خو پکې داسې خو نه ده چې بغل کیسو نه هم نه کېږي.
ما خوشحال صاحب یو ډېر زړه ته نږدې ملګری مې و، د هغه دا نوم ډېر خوښ و. نو بیا یې ما یو وخت کې به په دې خپل نوم یې اړیکه نیوله، خو هغه لکه د خپل کونړ کې په همدغه محلي رسنیو کې بیا مې یوه شپه اها. اړیکه نیوله، خو بیا یې ویل چې ته به نور په همدغه نوم اړیکه نیسې. نو بیا د هغه انتخاب و، په همغه نوم به درتلمه. او د ساجد رور وی ارمان سهار دی لکه چې اوس هم په یاد ده، په یاد مې ده، بالکل مې په یاد ده. زه یو پوښتنه لرم. ښه ستار لیکلي دی وایي چې نه ټوکې به کوې، مطلب چې حکیمي صاحب لیکلي دي چې هغه به وه جلۍ به وه او بیرته ساجد رور ولیکل چې دروغ به باندې ستار اوس یو داسې ملګری منفي نقطې نیسي. په یاد دی که نه یاده مې ووته. ښه یو ورور زما ډېر کلک ملګری دی تر اوسه پورې، بیا څو دفعې زه لاړم د هغه په خاطر باندې هغه ته کونړ ته قاضي خیل نومېده. د هغه یو ورور نه پوهېږم فرانسه کې و که کوم ځای کې وه. ښه بریالی قاضي خیل ښه فکر کوم. نه قدرت قاضي خیل. ښه خوشحال صاحب ته د هغه ښایي د څنګه قدرت قاضي خیل ورور. ښه د قدرت ورور بالکل خوشحال صاحب، هغه فکر کوم چې بلجیم کې دی او که په جرمني کې دی دلته خوشحال صاحب. ما نه نوم خپل هم د یاده ووته. ما نه هم د یاده وتی دی، اوس زړه کې مې شته چې څه شی اشنا و نو نه پوهېږم. زما نه هم دا نوم هم دا اوس د یاده بیخي ووته، خو فکر کوم خوشحال صاحب بلجیم کې دی، فرانسه کې دی خوشحال صاحب. او فرانسه کې دی، فرانس کې دی هغه فرانسه کې دی او نه پوهېږم چې کوم کې دی. خو خیر په هر حال خو ګیانی صاحب ډېره مننه، ژوندی اوسې، خدای دې آباد لره. او ملنګ صاحب تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. نو نه پوهېږم فرانسه کې به یې حتما زما په یاد ستونه فرانسه کې ده، خو نوم یې رانه د یاده وتی و. خو قدرت یې زما ډېر ښه ملګری و او تر اوسه پورې دی ښه رابطه مو سره درلودله. د ښادیانو خوشحالیانو کې به یا په غم کې به یو بل سره ګډون کاوه. همداسې د قدرت همیشه چې به زه کونړ ته تلمه دی په جریان کې وه، ډېر قدر و عزت یې زموږ کړی، خدای دې ورته قدر ورکړي. نو باعزته دې اوسې د کونړ ټول خلک. ما اوله خپرونه کې هم که ستا په یاد ما ډېره یادونه وکړله چې د کونړ خلکو دومره مینه راکړې ده چې هغه ورځ مې له یاده نه وځي، نو خپرونه خو مې بیخي له یاده نه وځي. ډېره مننه. ښه یاد صاحب اورو تا نن شعر اورو، غزل راته وایي، نظم راته وایي، هر یو چې ستا خوښوي. خاص څه مې نه، خو داسې یو وړوکی غوندې نظم دی، دا مې ذهن کې دی، دغه درته ویمه. مهرباني ډېر به خوند وکړي، اورو. خوشحال صاحب نظم دی چې ته به څنګه یې اوس او ته به چېرته یې اوس. چې ته به څنګه یې اوس او ته به چېرته یې اوس، ای زړه مې سم خولې ته راځي، ته به ژوندی یې که نه. زړه مې سم خولې ته راځي چې ته به ژوندی یې او که نه. دغه کرم او ریبم زما ناروغه یاره، زه ملامته یمه. زما ناروغه یاره زه ملامته یمه، ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. تا ته خو زه لیونی سړی وم، ما نه غلطي کېدی شي، هر څه په زوره غواړم، مینه په زور نه کېږي، تا ته احساس نه کېدو شاید، زما ګمان و، ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. بیا ووایه تا ته خو پته وه نو زه لیونی سړی وم، ما نه غلطي کېدی شي، هر څه په زوره غواړم، مینه په زور نه کېږي، تا ته احساس نه کېده شاید، زما ګمان و، ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. ته ګرمه نه یې خیر دی، خو داسې نه و په کار، ما ستا خاطر ونه کړو، ستا مې پروا ونه کړه، ته مې د زړه خفه کړې، ته مې خوشحاله نه کړې، تا ته مې غم درکړی، زه خودغرضه یمه، ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. ما ته بښنه وکړه، زما حالات ښه نه دي. تا نه مې وخت غوښتی او تا نه مې مینه غوښته، دا به دې وس کې نه وه، تا نه بس دغه کېده. تا نه مې مینه غوښته، دا به دې وس کې نه وه، تا نه بس دغه کېده شاید، مجبوره وې ته، تا نه خفه نه
ګینه نه کوم ماته بخښنه وکړه زما حالات ښه نه دي. الله ماته بخښنه وکړه زما حالات ښه نه دي، ستا قرضدار یم، ماته ژوند راکړی، زما د خیال ساتلی، زما د غم زغملی، خو داسې نه و په کار. ما د هېڅ خیال ونه کړو. خو داسې نه و په کار، ما د هېڅ خیال ونه کړو. ته ملامته نه یې، ته خفه کېږې ولې؟ ما ته سزا میلاو شوه. ته ملامته نه یې، ته خفه کېږې ولې؟ ما ته سزا میلاو شوه. ما ته بخښنه وکړه زما حالات ښه نه دي. الله الله ما ته بخښنه وکړه زما حالات ښه نه دي. زما ناروغه یاره ما ته بخښنه وکړه. ډېره مننه خوشحال صاحب. د نظم و غږ مې خراب و، نن نه پوهېږم ستونی مې خراب دی. ډېر خوندور و، ډېره مننه، ډېره مننه، ډېر ښایسته و. کور دې ودان ژوندی اوسې. همته لاین کې واوسه ظریفي ورور، تاسې هم ستړي مه شئ. په خیر راغلی. ټول ملګري چې نوي راسره یو ځای سوي هغوی ته هم ښه راغلاست وایم. ازل چې دی پاکستان کې دی، فکر کوم په اسلام آباد کې، او نن لکه چې سوات ته کوم چکر تللی وه، په غالب ګمان چې هلته وه. یو بل ملګری را سره ده، دا راخلو ده سره به خبرې ولرو. سیدای راته څه لري؟ په خیر. سلام، ستړی مه شې ورور. سلام علیکم خوشحال صاحب. وعلیکم السلام. جوړ په خیر، تازه تکړه. خوشحال صاحب خپله ښې وخت ښه تېرېږي. عمران خانه ته ښې؟ شکر ارشاد جان، هیله ده چې تاسو هم ښایسته یئ. حالات هم ښه دي، وخت زندګي په خیر تېرېږي. شکر ده خوشحال صاحب. اوس صحیح شو؟ لکه چې هیډفون دی ښایي، خو دا لرې کړه. ګوشکي فکر کوم شاده ګوشکي دي وروره، دغه لرې کړي غږ. اوس مې اواز صحیح شو؟ اوس بیخي صحیح شو، بیخي صحیح شو. خیر شاد ورور، هرکلی کوم. ځان په اړه لنډ راته ووایه چې دوستان واوري تا وپېژني. زه خو خپله د کونړ یم، عمران مې پېژني، د هغې ګاونډي یم، اوس په ترکیه کې مسافر یم. خدای دې در سره مل وي، خدای دې سره همکاره واوسي. ښه بس ټول مسافرین مجبور دلته راټولېږي، یو بل ته به زړه خورو، نو څنګه کوو؟ مجبوري ده، د مجبورۍ د لاسه مسافر کېږو، که مجبوري نه وي خو خپل وطن نه دی، خو څه به وکړو. پردي وطن کې بندیوان د بېوسۍ تصویر ته بېګا مې ټوله شپه ژړلې دا بې تصویر ته. ښه ورو، شعر درنه ورو. عبدالقهار ورور، تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. هرکلی کوم درته مهرباني. خیال ساتل و درته یو ځای کې ویم، د وطن ساتل وړه خبره نه ده. د وطن ساتل وړه خبره نه ده، د نجیب غوندې د سره تېرېدل. همدغه څه فکر کوم د خاموش باید ده. او د هغه بیا د هغې بل بېګا ویلو ډېر خوند یې راګوزرې مې تا ته مې او غزل مهرباني اورو. ډېر به ښه سي نظر. نصیب الله ته هرکلی کوو. سرونه و پراتو ژوندي سرونه پکې نه وو. اموالو تو پرون د چا لاسونه پکې نه وو. دا زیره به هم راشي یوه ورځ زمونږ تر کلي. کابل د امن کور کې نور جنګونه پکې نه وو. په ارمان نو پارچو د سیالي نو هدیرې ته مې لېږلې. مور د خولې قربان ته جوابونه پکې نه وو. بم والوتو پرون د چا لاسونه پکې نه وو. او بل بیت دی په دې غزل کې چې ډېره مننه. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، خو راسره پاتې نه سوې. ملنګ افغان راخلو، له هغه وروسته به ساجد راوالو. وروسې افغان صاحب راته څه وایي. افغان صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. مننه خوشحال صاحب، محترمه سلام دې په مینه اخلمه. وایي ستا یارانه د ونې سورې، ستا یارانه د ونې سورې، کله په ما کله په نورو خلکو وینه. سلامونه پر تاسو کوم خوشحال صاحب محترمه، او په دې بل ورور عمران یاد باندې هم سلام کوم، او څوک چې ستا لایف کې ناستې ټولو محترمینو ته سلام کوم. وعلیکم سلام، په خیر راغلی افغان صاحب. ستړي مه شئ، زه هرکلی کوم درته. لاند ډول باندې ځان په اړه ووایه، بیا به انشاءالله خبرې وکړو، کیسې به وورو. هلته یعقوب ورور وایي چې زه ویده کېږم. خدای د خیر کې دونه وخته. ښه اورو.
مننه خوشحال صاحب محترمه. زه خو الهام کونړی یم او فعلا په امریکا ټکساس کې ژوند تېروم. خوشحال صاحب بس کونړ اوس فعلا امریکا کې یم ګله. ستاسو خو ډېر سخت مینهوال یم، خو یو وخت کې ګورم چې لایف دې راغلی په ومې کتل فالو مې هم کړلې. ستا خو ډېر د غږ ډېر سخت زیات مینهوال یم، ډېر مې د خپرونې تعقیب کړي دي. ډیره مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې، کور دې ودان، خدای ته آباد لري. امریکا ته اوس وختو کې راغلی که وخته راغلی د اوسنۍ پروسه کې راغلی؟ همدغه اوس وختو کې راغلي وو، دغه افغانستان د سقوط سره سم همدغه وخت کې راغلي. ښه راغلاست، راسره واوسېږه. یعقوب ورور سهار کار ته ځې، که اړیکه دي اړیکه به دې زه راواخلمه او نه پوهېږم د یو بل ملګری د نوم یې ما صحیح ونه سولو نه پوهېږم نوم یې ملاړه پاس. په هر حال زه به د یعقوب ورور راواخلم که دی په هغې کې تاسو نه شعر واورو. او یعقوب ستا ده دا وایي چې بیا زه ویده کېږم ځکه نو کار ته ځي. طبعا چې رښتیا بیا کار کول سخت دي سهار کې، که نه ځکه ټوله ورځ بیا کار هم کوې. ستړي مه شئ یعقوب ورور. سلامونه او نیکې هیلې احترامات اظهار لالا تا ته ملګرو ته چې څوک زما لایف ګوري مېلمنو ته د دې وکړي چې ټول به راته ښه ستوي. خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې. وعلیکم السلام د ټولو په نمایندګۍ ما وویلې ښه راغلاست. یعقوب ورور هرکلی کوو، په خیر راغلی. ملنګ مې راخیستی و، هغه ته به ویلې مازه ته منتظر ستا نه خو باسې به ورو. یعقوب ورور راواخلو چې وخت ته ویده کېږي. او نصیر ورور تاسې هم ستړي مه شئ، سلامونو ته مو وعلیکم سلام وایم. په خیر راغلی. یعقوب ورور ځان په اعلان ووایه. واقعیت دی الارم مې ځان ته په ټیم کړلو نو چې زه سهار زنګ راته ووهې هغه دې وخت چې ستا خپرونه وکړه ته لایف وي نو دا خو چې زه نسې وده کېږم دا خو به خوب را نه شي بیا نو هغه مې وکړو ریکویسټ مې وکړو چې وام اخلي خو فکر کوم چې ودې نه لیدو زما ریکویسټ بیا مې کومنټ وکړو نو خوشحاله اوسئ چې موږ ته وخت راکړو. زه درته یو شعر خپل انتخاب درته وایم چې انتخاب کړی مې دی چې له تا ننګ نه کېږي زما نه بېننګي نه کېږي چې له تا ننګ نه کېږي زما نه بېننګي نه کېږي بس لنډه دا ده چې زما او ستا یاري نه کېږي. زبردست. او اوږده کیسه ده چې خفه ولې تنها ولې یم اوږده کیسه ده چې خفه ولې تنها ولې یم خو دومره وایم چې په ما زړه خوشحالي نه کېږي. اظهار لالا پاچا قربان دې شم د خلکو زړو کې ځای پیدا کا. پاچا قربان دې شم د خلکو زړه کې ځای پیدا کا. پاچا قربان دې شم د خلکو زړو کې ځای پیدا کا. پاچا یوازې په سرونو پاچاهي نه کېږي. بېشکه بیا ووایه بیا ووایه. پاچا قربان دې شم د خلکو زړو کې ځای پیدا کا. پاچا یوازې په سرونو پاچاهي نه کېږي. هسې تپوس کوم نوښت اخر له کومه راشي. نوښت اخر له کومه راسي زمونږ د خلکو نه خو تشه زندګي نه کېږي. خوشحال لالا وایه چې ته به راشې او جانان به هم زما خوا کې وي. دغه بیت ډېر خوندور دی چې ته به راشې او جانان به هم زما خوا کې وي سولې په تا باندې مې دا ګمان بیخي نه کېږي. الله 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 بیا ووایه ته چې ته به راشې او جانان به هم زما خوا کې وي سولې په تا باندې مې دا ګمان بیخي نه کېږي. که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت که په خبرو وې اسیر به هم پاچا و د وخت خو په خبرو د دنیا سره سیالي نه کېږي. همدغسې ده چې دوه بیته دي چې د وصال ګټې مو تاوان کړی دی. ستا د خولې بیتونه ډېر خوند ماته راکوي. د وصال ګټې مو تاوان کړی دی ملا په نیمه شپه ځان کړی دی په ما چې مړي نو ژوندی څنګه یې په ما چې مړي نو ژوندی څنګه یې عجیب تپوس رانه جانان کړی دی. خپرونه ملګرو نه مننه چې ماته یې وخت راکړه خپل نمبر یې ماته راکړه انشاءالله بیا ورځو بیا به خبرې کوو. تاسو ته خوشحاله اوسې. ډېره مننه. ښه شپه ښه خوبونه. الله دې مل ورور خوشحاله سو. ښایسته شعر دې ویلې. نوي ملګري ټول ستړي مه شئ. منصور لالا ته ستړی مه شئ. په خیر راغلی. ننګرهاری صاحب تاسې ستړي مه شئ. په خیر راغلی. نصیب ورور تاسې ستړي مه شئ. په خیر راغلی. ملنګ صاحب ستا نوبت دی مهرباني غوږ یو درته.
مننه خیر اوسې. زه هم په خپل وار باندې شروع کوم تاسو ته. د رښتین صاحب یو غزل دی، وایي هېڅ نه پوهېږم څه لامل و خو بس لاړل. هېڅ نه پوهېږم څه لامل و خو بس لاړل، تر ما راغلي یاران ټول بېرته واپس لاړل. او د دغو په څه چیزونو جنګ و څه یې لاسته راوړل، دغه په څه چیزونو جنګ و څه یې لاسته راوړه، څه په رقم رقم جنګونو کې بس لاړل. او خدای به دې نه بخي و مشره عدالت داسې وي، خدای به دې نه بخي و مشره عدالت داسې وي، د قام بچي درنه نهر ولې په ناس لاړل. ته بیا ووایه. خدای به دې نه بخي و مشره عدالت داسې وي، د قام بچي درنه نهر ولې په ناس لاړل. او وخې رښتینه چې را یادې کړمه وژاړمه، وخې رښتینه چې را یادې کړمه وژاړمه، د څه د کار خلک دي د دې خاورې ولس لاړل. او اخره کې دغه یو بیت دی، وایي وخته ګیله مې درنه شته ولې بدرنګ دې کړمه، وخته ګیله مې درنه شته ولې بدرنګ دې کړمه، زه چې له څه نه ډارېدم په هغه رنګ دې کړمه. مننه د وخت راکولو مو نړۍ مننه کومه. او تر بیا ښې چارې ملګري ډېر منتظره دي، هغو ته وخت ورکومه. افغان صاحب ډېره مننه، خوشحاله شوم چې خبرې مې درسره وکړې. ډېر سخت خوشحاله شوم چې ستا غږ مې واورېد، خو ستا په غږ کې هم یو څه اورېدل غواړم، په تمه یم. انشاءالله زه درته یو ښه نظم وایم، نن یو ښه نظم مې عمله کړی ده، هغه درته وایم. مننه. تر بیا خوشحال صاحب یو بیت مې ذهن ته راغلی، ناستو ټولو مسافرو ته ډالۍ کومئ. هغه دی خوشحال صاحب منم د مړي ویستل هم ګران دي د کوره خو یې، منم د مړي ویستل هم ګران دي د کوره خو یې، چې مسافر د دروازې نه وځي ډېر زور غواړي. ډېر زور غواړي. الله ډېره لیده، ډېره لیده، ډېره مننه. نوي ملګري دي ټول ستړي مشي، په خیر راغلی. وحید ګل ته ستړی مشي، په خیر راغلی. یو بل ملګری ده چې یوزر دلته خو نه پوهېږم نوم یې څه ده، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. خو کوم ملګري چې نوي راغلي ټول ته هرکلی کوم، ښه راغلاست وایم. یاد صاحب ته خو راسره یې دا ننګرهاري صاحب راخلو، ووایي وبخئ وبخئ. ښه زه ساوه شوم. ساجد ته په خپلې ته قرآن نسې خفه کېدلی، ته منتظره شه خیر. راخلم دی ننګرهاري صاحب نه هغه اورو، ترنم اورو، له هغې وروسته به نو بیا ساجد هم راخلو ځان سره. همدا اوس ننګرهاري صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. مننه. خیر اوسې خوشحال صاحب، ښه یې جوړې قراري ده؟ خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې، هرکلی کوم درته ورور. مننه. کور آباد، خیر اوسې، ښه خو یې جوړې؟ خوشحاله اوسې، ژوندی اوسې، هرکلی کوم درته. خزان په اړه لنډ معلومات. بس زه خو د افغانستان د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی یم، فعلا په فرانسه کې ژوند کوم. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده چې فرانسه کې. نو د خوږیاڼو کوم ځای؟ د خوږیاڼو د وزیر ټاټنګ. وزیر ټاټنګ، او ښایسته ځای ده، زه تللی یم ورته. مننه. سترګې دې ښایسته دي. ښایسته ځای ده. هغلته تللو، بیا دغه هغه ته راغللو، د هغه بڼ یو باغ چې ډېر مشهور، میملې بڼ. میملې باغ، او ډېر ښایسته باغ ده. میملې باغ چې ده، او که نه هغه بیا هغه داسې لږ راپاس راغلو، ډېره یو ښایسته چینه وه، ډېرې یخې اوبه پکې دي، ډېره مشهوره ده، فکر کوم خلکو خو همدغسې ویلې. بالکل بالکل، هغه ډېره مشهوره چینه ده، ډېره ښایسته. دا ورور به د خوږیاڼي خو وخت نیسم په دغه کې څه قسم د فکر کوم خوشحال صاحب، دغه چینه چې کومه ده، که دغلته پول دی نه پوهېږم خوشحال صاحب، نه پوهېږم چې د چینه کې څه کیسه ده، خو ما ته چې نور هلته خلک ویل چې دا ډېره مشهوره ده. ماما ولې مشهوره ولې د ده اوبه ډېرې ښې دي او ډېرې یخې دي. رښتیا چې موږ لاړلو، دا اوبه یې دومره یخې وې، سړی بیخي حیرانېده. بالکل همدغلته فکر کوم یو سړک دی که څه شی دی، خو په څوک وی نه تېرېږي په دغې باندې، نه پوهېږم دغه خوا سره یې ده که څه. میمله باغ، میملې باغ، هغه کې یو ځای ده، سترګې در باندې تړي ویستي ته نشي تللی. والله دغه تلدار یعنې مغشه. ښه مهرباني ننګرهاري صاحب، تا نه اورو، شعر چې ډېر ملګري نور هم په تمه دي.
چې هغوی سره هم بیا جوړ په خیر وکړو. ځینې ملګري مونږ لایف را ټول راخلم نو بعد باندې انشاءالله مطمئنه اوسېږئ. خوشحال صاحب ما نه مخکې خیر دی بل ملګري ته وخت ورکړه زه به بیا دویم نمبر کې راسم سمه ده. اوس شعر نه وایي راته؟ والا شعر خو نسي ویلی خو په ترانوم کې به بیا یو څو ټپې درته وکړم بس اوس حاضر دم یو بل ملګري ته وخت ورکړه. 3 ملګري لرم فعلا 3 وړه مې راخیستې یو ته یاد صاحب ته خو د دریو کې یو بل ته نمبر ورکړه زه خیر هغه نه به یو څه واورو هغې نه وروسته به بیا ښه صحیح ده. تاجر صاحب ستړي مه شئ وخت بخیر. ماما چیرې مایک دی آف دی؟ مایک یې آف دی بالکل. سلامونه خوشحال صاحب محترم تاسو ته عمران ماما ته ټول ملګرو ته په دې هیله چې روغ او جوړ استئ. خوشحاله اوسئ ژوندی اوسئ په خیر راغلی هرکلی کوم ورور ستړی مه شئ. که څه هم ډېرو ملګرو خو به پېژندلی یو لنډ ډول باندې ځان په اړه ورته ووایه. خوشحال صاحب محترم نوم مې ساجد صحرایي دی او د کونړ ولایت یم اوس فعلا په سربیه کې یم. ماشاءالله جالبه خو دا وه ښسې په خیال څاڅو کې هم کونړي ملګري زښ ډېر ول اوس د تږو چینه کې هم کونړي ملګري زښ ډېر ما مخکې تا ته ویل چې ستا د کونړ کې ستا ډېر زیات مینهوال دي. والا ما ته یادم لرم. والا خوشحال صاحب محترم داسې ده چې عمران ماما ته پته زه خاص داسې د خپرونو هغه کې خو ستا غږ مې په واقعیت کې ډېر سخت خوښېده. واجد سره مې د تېرو شپو کې هغه کولې خبرې به یې راته ویلې هغه ته د بل ملګري نوم رانه هېر شو څه نوم یې د هغې سره وي بیا مې ورته ویل مالې که د اکاونټ د دې خپل دی که نه وایي نه خپل دی مالې زده ښه ده بیا مې په هماغه ساعت فالو کړې نو غږ دې سخت مینهوال یم. ډېره مننه ژوندی اوسې خدای دې تا آباد لري. غوږ یو درته چې څه راته وایي په خیر. هلو مایک یې بند شو. بالکل خوشحال صاحب دې سره دا اوس فلحال په لاره کې دی که نه بیا کله کله که وختونو دغه لارې هم ډېرې سختې دي ښه ده ارزي په مرکه. ښه ساجد ورور غږ ما اورېده خیرت څه راته وایي. هغه مصروفه خوشحال صاحب بیرته به راشي زه هغه لاړم. نګرانه صاحب مهرباني نوي ملګري ټول ستړي مه شئ په خیر راغلی نومونه یې پاس لاړل ما نه د یاده ووتل. جان ریحان صاحب دا او ابو لغمانی صاحب فکر کوم تاسې هم ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوم درته دغسې مه وطنداران هم لږ زیات شئ صاحب درې ملګري بیخي ډېر دي نه خدا نګرانی صاحب. خوشحال صاحب زه به څو زړې ټپې وکړم موږ د خوږیاڼو پوه شوې او بس په مینه به یې واورې. ډېره مزه به وکړي مهرباني. سترګې دې وې وتلې نه وینو او ستاسو په چم کې لویېدم نه دې لیدمه و پرون خو دا مهل ژوندی وینو یا نن دې په شناختو بلبلا نارې وهینا زبردست و ورسه د یار تپوس دې وکړه وای یا په لار کې ناسته او په سر خاورې بادوینا ډېر علي نګرانی صاحب ووایي څومره ښه یې ویلې ما ته خو واقعا ډېر خوند راکړه ډېر مزېدار وه ملګري نوي را سره یو ځای شوي ټول ستړي مه شئ. جمیل خان تاسې ستړي مه شئ. سمیر لالاجي تاسې ستړي مه شئ په خیر راغلی موږ مخکې یادونه وکړله. حیا افغان تاسې ستړي مه شئ ټول ملګري په خیر راغلی هرکلی کوم درته. نو نن به ستار راته نن نظم وایي
نو حکیمي صاحب عبدالستار حکیمي هغه به راته یو ښایسته نظم نن ووایي، موږ به ورته په پوره مینه باندې غوږ سو چې د ده نظم واورو. سمیر هم تیار راغلی، د سمیر د قصده به ډېر ښه نظم وایي. حکیمي صاحب سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. سلام علیکم، خوشحاله الله، سلام تاسو ته، یاد صاحب ته، سمیر ورور ته، ټولو ته هیله ده چې ښه اوسي او ښه خپرونه پیل کړي. خوشحاله اوسئ، ژوندی اوسئ. سمیر خو به پېژنې په خیر؟ داسې اشنا غونته کې راته ښکاري نو. ښه په خیر راغلی عبدالستار حکیمي. نو هغه هم درته خوشحال صاحب ډېر زیاتو به خبره دې نیسم او خو ته دغلته وګوره، سمیر افغان کولی شي ځان سره راواخلې لایف کې. ښه هغه به هم راواخلمه چې دغه دوه چې یو بل ډېر زیات پېژني او یو بل سره ډېر مینه لري که نه، دوی چې کله ستار فکر کوم فالوورز کم دي، خو که ته وغواړې کولی شي دا ځان سره لایف کې راواخلي. ستار مې ښودو فکر کوم ستار لایف کې نه راخیستل کېږي په غالب ګمان. ته ریکویسټ وکړه ورته، هغه شی راغستلی ته ورته وکړه، د هغه دلته ته یو کمنټ وکړه عبدالستاره. دا د کمنټ ښایسته ده، اوس مو راخیستی ده، خو بس هلته ورشه، هلته بیا تا ته اپشن راځي. زه ټرای به بیا وکړو. سمیر افغان تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سمه ده سمه ده. سلامونه ګران خوشحال لالا، ماما جي او ګران او زړه ته رانږدې ورور عبدالستار صاحب، ټول ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. وعلیکم سلام، په خیر راغلی. عبدالستار حکیمي صاحب دې م غږ اوري مقصد؟ ما خو یې غږ واورېد، واقع ډېر خوشحاله شوم. زه خو لا تر اوسه پورې په خپله هڅه کې یم، خو دا خلک بې وفا دي. ما هغه ورځ هم یادونه کړله او اوس هم کوم، موږ نه یو، دا خلک بې وفا دي. خیر ده خیر ده. امین ضیا ورور تاسې هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ښه حکیمي صاحب نن ښایسته نظم چمتو کړی دی. حکیمي صاحب انشاءالله چې زه پورته راوختم اوس یې نه وایي. ډېر خوند به وکړي، ډېره مزه به وکړي. موږ درته په پوره مینه غوږ یو. او د حکیمي صاحب غږ خو صحیح اورئ تاسې که نه؟ هو 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 ښه راځي خوشحال صاحب. مهرباني تاسو که مایک بند کړئ بیخي به صحیح سي. اواز مې صحیح ځي؟ اواز یې ښه ده، غږ دې بیخي صحیح ده. د نظم نه مخکې به ورته که یو دوه بیته ووایم بیا به راشم نظم ته. ډېر به ښه سي، ډېر به ښه سي. وایي لږ ودرېږه کوم درته کیسې علي جنابه، لږ ودرېږه کوم درته کیسې علي جنابه، ساتلې مې په زړه کې دي ګیلې علي جنابه. زبردست. او پوهېږې نه چې څنګه هرکلی به درته وکړم، پوهېږې نه چې څنګه هرکلی به درته وکړم، کرا دې وړې زمونږ مالت ته شپې علي جنابه. واجبه. اوس به راشم نظم ته. لږ اوږد دی، بخښنه دې دې دپاره، خو ډېره مزه به وکړي. دلوانې دی بې وروره خور، لالا زمونږ د زندګۍ نه به خبر وي که نه، د دې بدرنګې دنیاګۍ نه به خبر وي که نه، لالا زمونږ د زندګۍ نه به خبر وي که نه، د دې بدرنګې دنیاګۍ نه به خبر وي که نه، د پلار د درد به درته څنګه اندازه ولګي، د مور د ژوند د بېحالۍ نه به خبر وي که نه. لالا منم چې تا ګټلې ته کامیابه څېره، په خپل ټبر کې همدا ته یوه نایابه څېره، لالا مقام ته دې په دوه لاسه سلام کومه، لالا د مرګ د زه بلا ډېر احترام کومه. اوس نو کیسه زمونږ د ستړي زندګۍ واوره، د خویندو درد ګیلې وړې وړې سلګۍ واوره. اوس نو کیسه زمونږ د ستړي زندګۍ واوره، د خویندو درد ګیلې وړې وړې سلګۍ واوره. په کومه ورځ چې ته له کوره په سفر ووتې، خوشحالۍ هم در سره ټولې له دې در ووتې. مور دې د زړه په رنځ اخته شوه، مور دې مړه شوه لاړه، د پلار په زړه کې دې توده وینه سړه شوه لاړه.
مشرې خورکۍ به د تصویر ته شوګیرې کولې، بلې وړې به ورته تل د زړه کیسې کولې. مشرې خورکۍ به د تصویر ته شوګیرې کولې، بلې وړې به ورته تل د زړه کیسې کولې. ژوند تېرېده خو لکه خوند پکې والله نه و، په دې د 9 خویندو منځ کې یو لالا نه و. ژوند تېرېده خو لکه خوند پکې والله نه و، په دې د 9 خویندو منځ کې یو لالا نه و. ډېر ډېر څه راته ویل، ډېرو کمزور ګڼلو، ډېرو سپېره، ډېرو میرات، ډېرو بې ورور ګڼلو. مونږ به همځان کړلو نانګار ډېرو ډېرو باندې، لالا سر به د صدر خو به اوس په تېرو باندې. کلونه تېر شول ستا د مرګ بلا موده ووته، له ډېره درده پس د مور د جنازه ووته. کلونه تېر شول ستا د مرګ بلا موده ووته، له ډېره درده پس د مور د جنازه ووته. پلار د تنها او ښه تنها شو دې تنها دنیا کې، هغه هم زړه درته واچو په ژړا دنیا کې. وخت تېرېده پلار زړېده، پلار هم بستر ونیو. وخت تېرېده پلار زړېده، پلار هم بستر ونیو. برګو غمونو په زړه کلک سړی لکه د غر ونیو. خویندې بې وروره وې، بې موره شوې، بې کسه شولې، په زړه غمجنې بلا ډېرې دوی بې وسه شولې. اوس نو یوه هیله د دوی یو دردېدلی پلار و، ستا د فراق غمو په زړه باندې خوړلی پلار و. خو د ارمان دا باغ یې هم ډېر زر خزان شولو، د پلار د مرګ اواز یې خپور سم په جهان شولو. اوس نو څوک موږ ته بې وروره ګوري، ډېر نو زموږ د انزوا دپاره لاره ګوري. لالا په هغه کور کې اوس زموږ قرار نشته، ډېر راته وایي چې ستا رور نشته دی، مور نشته دی، پلار نشته. لالا په هغه کور کې اوس زموږ قرار نشته، ډېر راته وایي چې ستا رور نشته دی، مور نشته دی، پلار نشته. لالا ته وایه که نه څه وکړو، موږ چېرته لاړ شو؟ په غم ښادۍ کې خویندې چېرته د چا در ته لاړ شو؟ لالا خفه نه شي زما په دې خبرو باندې، لالا باور مه کوه ته اوس په اکثرو باندې، لالا باور مه کوه ته اوس په اکثرو باندې. نو لږ وګډو هیله ده چې پښې اخیستی وي او د اورېدونکي به راسره بحث نه وي تنګ شوي. دومره خو دې ملګرو په دومره مینه واورېد، په دومره مینه یې واورېد، دونه دا دې درکړه چې وروسته خپله راسې ته ټیک ټاک وګوره، ته د ملګرو کمنټونه وګوره، تا ته بیا خپله لګېږي. یعنې هر یوه د ژړا سټیکر موږ سره شریک کړو. په هر حال ډېره مننه، ژوندی اوسې. کور دلته سره دې منځ کې یو ملګری افغان صاحب ډېر هغه مو کوه چې ما راواخله، خو کله چې تا شعر غوږ یې ونیو چې ستا شعر واوري، ټول باوري یم چې ټول په ژړا سو، ټولو په ژړا. قربان شم د ټولو د مینې نه، او مننه تاسو نه چې وخت مو موږ ته، او مننه بیا هم د ټولو نه چې غوږ یې هیله ده چې سلامونه، نیک هیلې، احترامات تاسو ټولو ته، د لایف لیدونکو ته او د مېلمنو ته. ډېره بښنه غواړم چې زما په ځای کې قربان دې شم. فقط یو دقیقه منتظر اوسه، ډېر وبخئ. نو حکیمي صاحب ډېره ډېره مننه، ډېر خوندور و، ډېر مزېدار و، ټولو ملګرو خوښ یو ځل کومنټونه ته سر ورکړه. والله حکیمي صاحب که زمونږ غږ اورې، په خدای چې والله په ژړا دې کړلو، او یوازې زه نه، زه په ده مطمئن یم چې دغه ټول اورېدونکي او لیدونکي دې په ژړا کړل. بیا هم کور د ودان ډېر ښایسته او ډېر خوند یې وکړو. مننه سمیر، په زړه پورې خوشحاله اوسې. ډېره مننه. راځه لایف ته راځه په خیر. افغان صاحب تاسو ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هرکلی کوم درته، مهرباني.
قربان دې شم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. راته ډېره بښنه غواړم زموږ په ځای کې ډېره ناوخته دی. زه خپله په ټیک ټاک کې د شپې ناوخته پورې کښېنم، خو اوس په نورو لایفونو کې ناست وم، تلم او ویده کېدم. خو چې ستا لایف مې وکته، ستا ویډیوګانې ما ته چا په انبوکس کې را سینډ کړې وې، نو زه ستا لایف ته په هغې ټایم کې مې فالو کړه او ستا لایف ته اوس راغلم. نو وخت را سره چونکې کم و، ناوخته ده ډېره، د شپې 1 بجه ده په اماراتو کې ما، او سهار کو بیا ډیپټۍ ته م ځو. او په دې هیله چې یو څه به درته واورم، خو خدای وکړي چې څوک پې باندې خفه نه شي او غمجن نه شي. ترنم کې زه کوم په مینه یې اورو. حالانکه ما دا ترنم ما سره ډېرې دي، ټول ما سره د وطن او د مور او د پلار په باره کې دي، خو دغه یو ترنم دی چې ما ډېر زیات په دې لایفونو کې کړی دی او ډېرو خلکو اورېدلی دی، خو بیا یې زه د تاسو سره هم شریکوم چې ستاسو لایف ته نوی راغلی یم. ډېر به خوند وکړي، مونږ هرکلی کوو درته. قربان دې شم. د خوږو زلمیو کور افغانستان یم، خیر که نن په لوګو تور افغانستان یم. د خوږو زلمیو کور افغانستان یم، خیر که نن په لوګو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تو افغانستان یم. مدگر دی دنیا هر گزار زماله، مدگر دی دنیا هر گزار زماله، زکا پروت رنزور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. گران جب امان خوشحال می دی پغیگ کے، گران جب امان خوشحال می دی پغیگ کے، زد داسی بچو مور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. پیښور وزیرستان می پور سوازی، پیښور وزیرستان می پور سوازی، تر اٹکا پوری پور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. د خوږو زلمیو کور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. هر دښمن ته په میدان لکه دغایم، هر دښمن ته په میدان لکه دغایم، زه د مستو چپو شور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. احمد شاه په ټول جهان می پیژندلی، احمد شاه په ټول جهان می پیژندلی، زه په درې رنګه مشهور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. د خوږو زلمیو کور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم، خیر کنن پلوگو تور افغانستان یم. و ارمان به وکړي او سرباز ناشتا، په وینو رنګا ولس بسوک راټولا وینا، او کسولا
एक सोलनवा हदरी बलटमा او پما د خپل وطن تنور کا پرتا دی وشید سکروا ټبارانونا او پما دی وکړو یا پتاو شا و اسکر دملشا مرګ دیوا خسرورنا او زما جانانا ملی بیرا دے و توری سترگی شند سریش نئی خالونا او زما وطنا یلتازار شم وستال باغنا دبارو دوبوی رازنا الله مننه واه 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 چې تا کړم مختص شګري زه په ترنم راويخ په ترنم شمه ویده په ترنم زبردست غږ زبردست انداز او ډېر ښه کمپوز قربان نشم ډېره مننه کور ودان خوشاله اوسې بس تا ته آرام خوبونه زه درنه اجازه تخلم چې ډیر نه وخت دی او بل خبره کوم چې رحماني صاحب دلته ناست نو زمون سلامونه دی اومني الله دې وکړي چې روغ او جوړي رحماني صاحب تاسو سره ټپی کړی وي هغه ویډیو ماته یو ملګری راسند کا په انبوکس کې نو دغه د وجه نه زل تر راغلم تاسو سره برخه واخیستله مننه قربان مشم رحماني صاحب در سره راځي کې او ان شاء الله بیا به راځو تاسو بندر ته آینده وخت زمون سره ډیر زمزمې دی او ډیر شیرونه شته الحمدلله ډیره مننه ژوندی اوسې خوشاله اوسې ښه وختونه تاته ساګر لالا سلام احترام ستړی مه په خیر راغلی داسې څوک نرسته چې تا راجیګ نه کړي او تا راوانخلي سلامونه خوشحال صاحب تا ته او تا درنو مېلمنو ته مننه کوم ژوندی اوسې خیر اوسې صالح وسلم ښه ده په خیر خوشحاله اوسې زه ډېر خوشبخته یم ته را سره لایف کې خدای دې راوله په خیر راسې ستړی مه سې موږ ټول هرکلی کوو درته ژوندی اوسې خوشحال صاحب الله دې اجر درکړي درته مننه چې موږ ته مو وخت راکړه ډېر ښایسته ترنم مو واورېد ډېر زړه پورې او ډېر دردونکی بیخي کړو بیخي ډېره مننه تا نه چې خپل قیمتي وخت دې موږ ته راکړی کور ودان ژوندی اوسېږي ما مخکې یادونه وکړله چې مال داسې څوک به ایسې لایف ته ناست ته ورته ته هدي عقل وګورې هغه ته توجه ونیسي جار صاحب خوشحال صاحب نه پوهېږم مېلمه ته دې زما سلامونه وي یاد صاحب ډېره مننه زمونږ لاړ هم درته سلامونه ژوندی اوسې وروره خیر اوسې کور مو ودان کمنټونو کې ملګري درته سلامونه کوي ساګر صاحب ټول درته سلام کوي بس ته را سره همدلته اوسې که قطع کوی مه کیسې به هم کوو خبرې به هم کوو دغه رحماني صاحب راسي تا ته یو سپیشل لنډۍ ډالۍ کي د مسافرو په اړه به ووایي ډېر به خوند وکړي زه یم همدلته یم تاسو سره یم رحماني صاحب ستړي مه شئ وخت مو په خیر هرکلی کوم درته قربان دې شم خوشحال صاحب تاسو ته سلامونه لایف کې څو ملګري دي ساګر ورور ته او عمران وعلیکم وروره ژوندی اوسې خیر اوسې ساګر صاحب یو شخصیت ده مقصد ده چې دا زه مخکې جرأت خبرې هم کومه دا ډېر لوی جرأت ده مقصد وایي چې یو ځل درته یو څو بیته ویم چې بیتونو نه وروسته بیا یو څو لنډۍ اورو تېر طرز دی فیسبوک کې خلکو خوښې کړې وې دلته نو سپیشل ساګر صاحب ته ډالۍ کا او هغه ده همغه انداز کې ورته دی مسافر د سیدای واودي بالکل قربان اول څو بیته وایي خنو چې باران وي ته به نه راځې خنو چې باران وي ته به نه راځې خنو چې باران وي ته به نه راځې او شپه به د هجران وي ته به نه راځې او دا لا څنګه ما سره د مینه ده دا لا څنګه ما سره د مینه ده او زړه به زما وران وي ته به نه راځې واه واه قربان مشم خوشحال صاحب زه خو ټپې هم را سره شته دی او همغه طرز او یو بل یو څه دغه هم را سره شته چې اول ټپې اورو بیا به هغه واورو صحیح ده ټپې خو ځکه دا سپیشل غوښتنه همدا ده چې ساګر صاحب ته ډالۍ کوو بس ساګر صاحب ته ډالۍ ووایي
یا زما دې څه وکړه چې لاړې و په ځان دې بند کړل د یارانو محفلونه او ښکاري چې ته هم شوګیرې کړې په نیمه شپه دې د بنګړو شړنګار راځي و دا نیمه شپه په کلي راغله او په خوب د جانان به څوک راویښوینه او که نیمه یم که نیمه نه یم مازیګری به یار ته نه قضا کومه و که زه خبر وی چې تا بیایې او ما به تصویر دنه د شپې ویستلی ونه او په هغې جینۍ مې سلام وایه یا چې زړه یې نه وي پلار یې بل ته ورکوي یا ستا به واده زما به مرګ وي او ستا به ډولۍ زما به کټ ورسره ځینی او کوژدن مې نه دا ولې ژاړې مونږ کره هسې مېلمانه راغلي دینه ځمکه وده اسمان وده دی ټول جهان جهان ویده دی او ما له خوب نه راځي په خوا کې مې جانان ویده دی جانان 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 ویده دی واه 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 ډېر زبردست ډېر علي اگر صاحب تاسو ډالۍ و ډېر ښایسته ور ډېره مننه دغه اولې څو ټپې ډېره خوندورې وې که موږ اوس بیا ووایه بیا به خوند وکړي ډېره بل غزل یې تیار کړی فکر کوم بل غزل دی رحماني صاحب بالکل نو خدای دې وکړي چې بس خوښ هم شي حتما نوی ملګري دي ټول ستړي مشي په خیر راغلی ډېر وبخئ د ځینو ملګرو کومنټ پاتې کېږي خفه کېږي ګیله مه کوئ ځکه ملګری شعر وایي یا زمزمه کوي نو هغه وخت کې نه ویل کېږي په هر حال له تاسو زه بخښنه غواړم ټول ښه راغلاست ټول ستړي مه شئ مهرباني رحماني صاحب یا زه لکه نیمګړی مازدیګر به درنه لاړ شوی زه لکه نیمګړی مازدیګر به درنه لاړ شمی مروړې به لاسونه مرور به درنه لاړ شمی مروړې به لاسونه مرور به درنه لاړ شمی یا موړ مې په دیدن کا بس د تلو خبرې مه کوه یا موړ مې په دیدن کا پس د تلو خبرې مه کوه یا پرېږده چې شپه تېره شي سحر به درنه لاړ شمی یا پرېږده چې شپه تېره شي سحر به درنه لاړ شمی مروړې به لاسونه مرور به درنه لاړ شمی مروړې به لاسونه مرور به درنه لاړ شمم یا دا چې ګدا ګرځم د یوې کوکۍ دپاره زم یا دا چې ګدا ګرځم د یوې کوکۍ دپاره زم یا غواړم به خیرونه در په در به درنه لاړ شمی یا غواړم به خیرونه
در په در بدر نه لاړ شمای مروړې بلا سونه مرور بدر نه لاړ شمای مروړې بلا سونه مرور بدر نه لاړ شمای څومره ښایسته یت خوشاله اوسه زه اصرار کړه په سر خیم یت خوشاله اوسه زه اصرار کړه په سر خیم یزد یو څو ورځو مسافر بدر نه لاړ شمای زه د یو څو ورځو مسافر بدر نه لاړ شمای مروړې بلا سونه مرور بدر نه لاړ شمای مروړې بلا سونه مرور بدر نه لاړ شمای واه 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 څومره ښایسته و دا داسې دا شان څه ویل لکه ما کیسې چارته کړي زما څه خوښېږي دا خوشحال صاحب لکه څه درته ویلي ډېر زړه پورې ډېر خوندور ډېر خوندور ډېره مننه رحماني صاحب ډېره مننه اوسې وروره کور ودان رحماني صاحب تېر ترنم د ملګرو ډېر زیات خوښ کړی و ما یوټیوب باندې مې خپور که ټیک ټاک باندې مې خپور که فیسبوک باندې مې خپور که بیا ډېرو ملګرو مسیجونه وکړل چې دا موږ ته راولېږه بیا مې هغوی ته هم ولېږه انشاءالله دا ترنم ستا ترنم د نورو ملګرو دا ښه ښه نظمونه چې ویلې یاد صاحب حکیمي صاحب دې دغه ټول یو کټ کوم بیا یې دلته هم شریکوم هلته هم شریکوم ملګري کولی شي یوټیوب چینل نه هم واوري پوره برنامه او دغه ځانګړي نظمونه او شعرونه خو ستا ډېرو ملګرو خوښ کړي انشاءالله بیا یې ورسره شریکوم قربان دې شم زه به ډېر دغه باندې چې یو دغه زما ډېر خوښېږي نو تاسو نه وخت هم ځکه نیول کېږي خو درته یې وایم مهرباني وایي چې یا عشق تړون وې زه دې ړون کړمه له ځانه سره کنې معصوم وم سمې کارو له جانانه سره یا عشق تړون وې زه دې ړون کړمه له ځانه سره کنې معصوم وم سمې کارو له جانانه سره یا لکه بې موره ماشوم ژاړم په سلګیو پسې یا لکه بې موره ماشوم ژاړم په سلګیو پسې یا جانان نارې وخمه له ارمانه سره کنې معصوم وم سمې کارو له جانانه سره یا بیا شو ماښام زړه مې دردونه کوي و د مسافر جانان یادونه کوي و بیا شو ماښام زړه مې دردونه کوي و د مسافر جانان یادونه کوي یا ستا د راتلو لار ته یې ډېر کتلې یا ستا د راتلو لار ته یې ډېر کتلې سترګې مې پرېږده چې خوبونه کوي و د مسافر جانان یادونه کوي یا بیا شو ماښام زړه مې دردونه کوي و د مسافر جانان یادونه کوي قربان بشم واه 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 رحماني صاحب کانې دې وکړې کانې ټول ملګري دومره په مینه درته غوږ ول دومره په مینه واورېدلې دومره مزه یې وکړله چې حد و اندازه نه لري ډېر ښایسته و ډېر ښه انتخاب و ډېره مننه کور ودان آباد اوسې موږ هر لایف کې درته منتظر یو په خیر راځې او ستا لایف تعقیبو خو ته نه پوهېږې چې موږ ستا لایف تعقیبو قربان دې شم زه به یو خبره وکړم زما ماته د یو ته لکه چې بل ملګري سره لایف ته ختلی وي نو ما هلته لایف شیر کړی او زه سخت مصروف وم نو ډېره بخښنه غواړم که نه چې
درنه لمنته هیله پوهېږم زه ټول درک کوم. ډېره مننه، ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې ورور. قربان دې شم. واقعیت زه خو سخت خوشحاله یم واقعیت، بس چې تا سره مې ولیدل او بیا دغسې ستا خوږ غږ اورم، ستا ښایسته زمزمه اورم، دا ما دپاره هر څه دي ورور. قربان دې شم. بس انشاءالله یو ځای به نږدې سره وګورې انشاءالله. ژوند انشاءالله په خیر اوسې. ډېره مننه. ټول نوي ملګري ښه راغلاست، ستړي مه شئ ورته وایم، هرکلی کوم، په خیر راغلی. رحماني صاحب دغه د ترنم 2 دانې 3 دانې وکړل، خیر دې وسې، کور ودان را سره دی. نوي ملګري دې ټول ستړي مه شي، په خیر راغلی. نو اغلې ګلالۍ کریمي تاسې ستړي مه شئ، په خیر راغلی. سټار تاسې ستړي مه شئ. ایاز زازی صاحب تاسې ستړي مه شئ. کوم ملګري چې نوي راغلي ټولو ته هرکلی کوم، ټول ښه راغلاست، په خیر راغلی. او زما د برنامې یادونه وکړله ملګرو چې دا کله ده او څو بجې ده. د اروپا پر وخت 10 بجې و 10 دقیقې دغه شاوخوا کې شروع کېږي، دوام لري تر څو چې ملګري را سره ملتیا کوي. نو 1 ساعت 1.5 ساعت دوام کوي، خو نن فکر کوم اوږده شوه. په هر حال د هغه تاسې بخښنه وکئ. زه بل ملګری راخلم، رحماني صاحب را سره دی. سلام. ښه ګلالۍ یو بیت درته همدا زه سوی یم، خو دغه ملګري سره یو سلام وکړم. سلام ورور سړي مه شئ، په خیر راغلی. او زما غږ اورئ ورور؟ هلو نه پوهېږم انټرنټ کې څه ستونزه او فکر کوم انټرنټ کې به ستونزه وي، نو دی دې بخښنه وکئ. زموږ همکاره اغلې ګلالۍ کریمي تقریبا ډېر ملګري ورسره پوره اشنایي لري، سوشل میډیا له طریقه، د شمشاد تلویزیون له طریقه. او دی نو په سوشل میډیا کې ښه مشهوره ده، ټول ملګري ورسره بلد دي. ستا ته ډېر داد درکړه مخکې تاسې چې زمزمه کوله، ویل چې ډېر ښایسته زمزمه تاسې وکړله. نو کېدای شي نوبت افغان صاحب د نوبت ورکوو، په خیر دې راسي، زه ورته منتظر یم. شعر غوښتنه یې کړې ده چې کله ناکله په ځان وکړمه ګمان د شاعر، کله ناکله په ناحقه هم غصه نه راځي. کله ناکله په ځان وکړمه ګمان د شاعر، کله ناکله په ناحقه هم غصه نه راځي. ښه زما څه کارو چې بیا مې ستا تصویر راخیسته، ښه زما څه کارو اوس خوب به ټوله شپه نه راځي. ډېره مننه ګلالۍ، دا نو تا غوښتنه کړې وه، شعر مې درته ډالۍ که. ښه ساګر صاحب هم بېرته راخلو. افغان صاحب خو نشته، ما دلته را وکته چې ریکویسټ خو یې نه ده راغلی. نو په هر حال خیر ده، ورته منتظر یو، په خیر دې راسي. ساګر صاحب بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مخکې مو اړیکه پرې سوې وه. ساګر صاحب سلام، وخت په خیر. نه پوهېږم ساګر خان تاسې زما غږ اورئ؟ ښه رحماني صاحب فکر کوم چې غږ نه اوري. نه انټرنټ کې نه پوهېږم چې تیم انټرنټ کې ستونزه ده څه وجه، نه پوهېږم چې دا زما کې مشکل لکه څنګه. ښه افغان صاحب راخلو چې د مخکې اړیکه کې ډېر وصل پاتې څه، چون دا خو باوري یم تاسې افغان صاحب دا ملګري نه خفه کېږي او دا نور ملګري زر زر خفه کېږي. افغان صاحب بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. رحماني صاحب را سره وصل ده، ستاسې غږ اوري. مننه، خوشحاله الله خیر اوسئ. بس د رحماني صاحب د ترنم نن دغه ټول مینوال یو عجب انداز، یو عجبه ښکلا یې دې خپرونې ته ورکړې چې په خدای هر بیت سره سړی غواړي چې چغې وکړي. همداسې ده، جالبه خو دا ده چې ډېر ښه کمپوز ورته انتخابوي، دومره ښه یې وایي چې سړی خپله جذبه یې. خوشحاله الله که یوه غوښتنه وکړم څنګه به اها مهرباني که دغه ساجد جان صحرایي را واخلی سره. ساجد جان مې راخیستی و، فکر کوم انټرنټ کې څه ستونزه وه، بیا یې راخلمه، نو دی به هم راواخلمه. دا سړی به در وپېژنم لږ که خوښه دې وي. زه یې پېژنم، تا مشر ورور دی. وټساپ کې میسج کړه وایي راشه، زه کار کې وم، خوشحاله الله دغه لږ مخکې له کاره راغلم. سلامونه خوشحال صاحب محترم، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په خیر راغلی ورور، وعلیکم السلام. ستړي مه شئ، هرکلی کومه.
ساګر خان کتاب نو اوس غواړي چې لایف باندې کټک لایف باندې څه وایي دا دومره واک او صلاحیت ده. ساجد روستړي مشه ما افغان صاحب ته ویل مالته چوپ نور خبرې مکو معلومه شروع دشته وای نه لري کمبل مننه خوشحال صاحب هغه ته مخکې انټرنیټ کې لږه ستونزه وه داسې دی چې بس څه مسافري شي او څه لږه لاره ده نو بس کله انټرنیټ کار کوي کله نه بس په دې هیله چې خفه شوی نه یاستئ زما له طرفه بس معذرت هم قبول کړئ هیله کوم تا ناورو بعد دغې نه وروسته رحماني صاحب ناورو بیا به افغان صاحب ته نوبت ورکوو مهرباني مخکې دې غوښتنه م وکړله مخکې چې د شعر غوښتنه وکړه ستا غږ قطع څه اوس بیا قطع څه نه پوهېږم چې څه میک یې بند کړ میک یې بند مایک یې بند ده ښکاري ما ته خو زما مشهور ورور نه دی خوشحال لالا دا چا غلط ویلی دي ګوره کشر دی زما نه کشر دی ډېر ما ته چې مشر ورور دی نه نه کشر دی دا چې کشر چې دته وایي چې چوپ شه نورې خبرې هم نه کوي ستا مسیجونه خو مې ولیدل مسیجونه مې وویلې او ستا پیغام هم ګورو ساجد صاحب مهرباني خوشحال لالا نه پوهېږم چې دا ته غږ وکړي بس هغه سړی میک بند کړي نه پوهېږم څه ستونزه به یې ټلیفون زه د ټولو ملګرو وایم او وحید جانه تم ستړی مشه څو ځل مې زړه خو هغه وخت کې مې ملګري کومنټ کوه په خیر راغلی جګره ستړی مې هرکلی کوم رحماني صاحب غواږ یو درته ملګري په تمه دي قربان دې شم خوشحال صاحب زه به یو د کرن خان یو دغه د هغه به زه غزل دی نو خدای دې وکړي چې ویم هغې غوندې خو چېرته مونږ ویلی شو خو بیا هم مهرباني اوري ساګر صاحب هم راغی په خیر راغلی بیا هم ستړی مشه اړیکې را سره وصل ده هرکلی کوم درته ساګر صاحب ساګر صاحب فکر کوم نه پوهېږم ستا غږ نسته هلو ټول انټرنیټ کې ستونزه نه فکر کوم چې یو څه به خیر په هر حال راځه نو رحماني صاحب تا نه اورو وصل ده را سره انشاءالله چار وخت اړیکه وصل تو را سره او مایک بیان سي مایک فکر کوم مایک کې مشکلي ها مهرباني هغه مونږ ته وایي ساګر صاحب مونږ ته وایي وبخئ ډېر وبخئ هغه وایي چې تاسو غږ نشته خو فکر کوم زما غږ خو تاسو اورئ که نه بلکل ستا غږ سم دی زه یې اورم نشته مونږ ته غږ شته دی صحیح دی مهرباني یسا کی بگنی گملک پام راکو یا باران وریگی مال جام راکا یسا کی بگنی گملک پام راکو یا باران وریگی مال جام راکا یزان بالتانا سپیلنک مزه زان بالتانا سپیلنک مزه که اشاره دی پاس په بام راکړو یا باران وریږي مال جام راکا یا ساکی بوګنی گملک پام راکو یا باران وریږي مال جام راکا یا د خپل وطن چرتا د سین په غاړه د خپل وطن چرتا د سین په غاړه خواږه یاران سکڼې ماښام راکو یا باران وریږي مال جام راکا یا ساکی بوګنی گملک پام راکو یا باران وریږي مال جام راکا یا زما افغان ملی وحدت تربا یا زما افغان ملی وحدت تربا یا سر لوړې یا احترام راکو یا باران وریږي مال جام راکا ساکی بوګنی
ګملک پام راکو یا باران وریږي مال جام راکا یا د هر جابر سره د ښکرې مګم د هر جابر سره د ښکرې مګم خو بدرګه د پښتون کام راکو یا باران وریږي مال جام راکا ساکی بوګنی ګملک پام راکو یا باران وریږي مال جام راکا واه 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 ډیره مننه ډیر ښایسته ډیر ښایسته خوشاله اوسې کور دې ودان سي برخه دې واخیستله را سره پاتې سولې او ښایسته ښایسته زمزمې دې وکړې زموږ خپرونې ته دې ښکلا ورکړله موږ ډیره مننه کوو په ټول ملګري ټول دوستان چې د خپرونې سپورټران دي نو ټول تا نه په ځانګړي ډول مننه کوي قربان دشم خوشحال صاحب زه به یادونه وکړم چې زموږ پښتون جهانګیر صاحب دلته راغی لایب ته او دې ته نو لایب ویډیوګانې ورته شیر شوې وې دا خپله چې دی زموږ د کوزي پښتونخوا نه دی د سوات نه دی او زموږ لکه مشر دی زموږ او ډېر ښایسته شاعر هم دی په سترګو دغه د اوس د سي تا نه مننه دا وره واخلو ته اوسه داسې هم ستا ملګری ده ته راسره یې دا دې مي راځه پښتون جهانګیر نه ده راغلی اوسه پورې که دغه پښتون جهانګیر صاحب زمونږ غږ اوري ریکویسټ یې وکړي چې خوشحال لالا یې راجګ کړي پښتون صاحب هغه پورې افغان صاحب مهرباني تا نه خواږه اورو خوشحال لالا دو بیته دي وای شونډې مې عکسونو کې ښې نه راځي شونډې مې عکسونو کې ښې نه راځي خوله مې په یو چا پسې وتلې ده او ماته د دې مننه خوشحال لالا او ماته د دې ټولې دنیا ګرانه ده ماته د دې ټولې دنیا ګرانه ده ما مې بیګا مور خوب کې لیدلې ده الله الله ته بیا ووایه مننه خوشحال لالا وای ماته د دې ټولې دنیا ګرانه ده او ما مې بیګا مور خوب کې لیدلې ده واه 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 ډېر زبردسته مننه جهانګیر صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی هرکلی کوو درته موږ خوشحاله یو چې ته راسره په لایف کې سلامونه نیکې هیلې احترامات په پښتنه افغانۍ او ننګرهارۍ مینه واخلئ قربان مې شمه قربان په خیر راغلی هرکلی کوم دغه فیسبوک کې خو ملګري چې تر څو معرفت سره ونه کي یو بل فیسبوک کې ټیک ټاک باندې نو سړی یو بل نه پیژني که نه یو هغه خطوب دی که په دې لایف کې څوک راشي په مشکله پیژني خو که همداسې هغه سرچ وکړي ممکن په پوره معنی یې وپیژني نو خوشبختانه موږ ته رحماني صاحب تاسې راوپېژندلی موږ خوشحاله یو موږ خوشبخته یو چې راسره په لایف کې بیا هم هرکلی ښه راغلاست قربان مو شمه جار مو شمه د وخت راکولو مینې مو جار او یو بیت په راتلو کې رحماني ته ډالۍ کوم چې زه د جنت سره تشبیه کوم تاسو ټول ته ډالۍ بلکې ټول ننګرهار ته ډالۍ زه د جنت سره تشبیه کوم او د ښکلا ښاره ننګرهار یاره جهانګیر صاحب یو شاعر وایي که نه چې بس چې شجره د ښکلو وباسئ ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي بس چې شجره د ښکلو وباسئ ټول د ننګرهار وي چې دا ولې وي چرته چې اوزګار وي په دې کلي کې ما سره یې کار وي چې دا ولې وي ځواب صاحب دی په غالب ګمان ځواب مهرباني جهانګیر صاحب تا ته غوږ یو تا نه شعرونه اورو داسې په یو بیت د شعر ته پرېږدو داسې خو نه کېږي کم رقم خوښوئ انقلابي خوښوئ خیر روماني خو به راسره ډېر کم هر رقم چې ستا انتخاب زموږ انتخاب ده وایي چې اول کې دوه بیته مخکې کوم بیا به درته غزل ووایم زه په بڼو به ورته لار کړم جارو زه په بڼو به ورته لار کړم جارو که مې پر لور زما نګار راځي زه به یم سوات کې انتظار وژلی چې رحماني له ننګرهار راځي خدای دې نه کوي
ما ته ستاسو اواز ډبل راځي، څه وجه کېدلی شي؟ قربان پښتون صاحب که ګوشه کې دی یا ګوشه کې دی کا او یا کی وز بیا راځي شه بیا راځي افغان صاحب خوشحال لالا ټول ډبل دی، کنه خوشحال لالا ټول ډبل دی، ټول ښکته صاحب بیرته به زه به هم ښکته شم. ښه نه پوهېږم کله کله په دغه کې مشکل پیدا کېږي، دغسې یو خوی کوي په عامه اصطلاح چې هغه کېږي ډبل کېږي. په هر حال تاسو بیا بخښنه کوئ، بیا ملګري ښکته کېږي بیرته راخلو. دغه د وروستي ملګري به همدوی ځکه چې د خپرونې وخت هم پای ته رسېدلی. ښه جهانګیر صاحب ور راواخلمه. جهانګیر صاحب ستړي مه شئ، وخت بخیر. قربان مو شم، بیا مې سلامونه او نیکې هیلې واخلئ. بیا هم ښه راغلاست، په خیر راغلی. مهرباني اور اوس غږ صحیح څه فکر کوم؟ جی بالکل ښه سم راځي. مهرباني هم د لر او هم د بر د یو سړی، هم د لر او هم د بر د یو سړی، ما ته ډېر زیات معتبر دی یو سړی. واه بیا ووایه، هم د لر او هم د بر د یو سړی، ما ته ډېر زیات محترم دی یو سړی، معتبر دی یو سړی، امن پاله دی، د ژوند سندرې وایي. امن پاله دی، د ژوند سندرې وایي، د نن وخت کې د سنګر دی یو سړی. ته خو بیا ووایه، ډېر عالي دی، ډېر خوندور دی. امن پاله دی، د ژوند سندرې وایي، د نن وخت کې د سنګر دی یو سړی. واه او راشه بس که خدای لپاره راشه. راشه بس که خدای لپاره راشه، له ډېر وخت منتظر دی یو سړی. واه زبردست. او د افغان ملت په ننګ باندې ولاړ دی. د افغان ملت په ننګ باندې ولاړ دی، او د منظور پښتین عسکر دی یو سړی. واه زبردست دی، بیا ووایه. د افغان ملت په ننګ باندې ولاړ دی، د منظور پښتین عسکر دی یو سړی. او رحماني د ښکلا د بڼ ملکه یې په نوم شوه. د ښکلا د بڼ ملکه یې په نوم شوه، ګوره څومره بختور دی یو سړی. واه او د تورخم دا دی بیا رحماني ډالۍ چې د تورخم په کرخه اوړي، زه نیمګړی پاتې کېږم. د تورخم په کرخه اوړي، زه نیمګړی پاتې کېږم. اوف خدایه، ننګرهار ته په سفر دی یو سړی. ډېر زبردست. او احمدشاه بابا نمسی دی، پیروکار د باچا خان. احمدشاه بابا نمسی دی او پیروکار د باچا خان، د پښتون د لوی ټبر دی، د ټبر دی یو سړی. واه قربان مو شم. ډېر زبردست او ډېره مننه جهانګیر صاحب. کور ودان لویه لورینه دې وکړله چې موږ سره لایف ته هم راغللې، او ډېر ښه انتخاب دې وویلې. ما ولکې فکر وکړم هلکه د رحماني صاحب غزل شعر دی دا. رحماني صاحب خو ځان له څوک دی، قربان مو شم. ټول افغانستان راته ګران دی، قربان. بلکې یو بیت مې دی چې خبر نه یم چې تاسو ته به څه ښکاري یارانو، خبر نه یم چې تاسو ته به څه ښکاري یارانو، ما ته خو مې سم لکه جانان افغانستان دی. واه زبردست. او دا ښار د ننګرهار دی، همیشه بهار دی. ښار د ننګرهار دی، همیشه بهار وي. دا مې پکې زړه دی، نور مې ځان افغانستان دی. واه نو ننګراریانو باندې مین یم، او ننګراریانو ډېر نازولی یم، بلکې ټولو پښتنو راسره مینه کړې ده. حقدار یې باید
څوک چې پښتو ادب ته کار کوي، څوک چې پښتو ادب سره مینه لري، باید هغوی حق جوړیږي چې باید موږ ټول احترام وکړو، موږ ټول مینه ورکړو، موږ ټول یې وپالو. تاسو د مینې نړۍ مننه. هغه ووایئ کوم د رحماني صاحب غوښتنه کړې؟ جان بالکل رحماني صاحب یې غوښتنه کړې، مهرباني. څه یې نه دي ویلي چې کوم یادوي که نه؟ ډېرو به خیاله ده ویلي چې له فکر کوم یادونه یې وکړله، هغه یو وایي نه پوهېږم دا بیتونه د افغان صاحب به څه وایي؟ سمیر افغان صاحب نه مهرباني تاسو یې ووایئ، زمونږ خپله خپرونه به په کراره څه خبره نشته، تاسو مهرباني وکړئ. قربان مو شم، زم ستاسو خپل یم، ستاسو ورور یم. بالکل ولې نه. ګرم وایي موږ افغان جهانګیر صاحب مونږ چې مطلب څوک بیا ډېر راته ګران سي بیا مونږ ورته وایو چې جګر مو یې، نو دا خبره زه تا ته کوم. جار مو شم، جار درجار. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. رحماني دا یادوي نو زه به دوه بیته مخکې ووایم او دا دوه بیته تاسو باور وکړئ زه په شپږم صنف کې وم چې ما لیکلي دي. ما ته یادېدو د ښکلا ډک افغانستان فکر کوم هغه شعر دی، غواړي مهرباني. هو بالکل، چې د مینې محبت نه ناخبره دي دا خلک، همیشه د نفرت په لاره تللي دي دا خلک، او زړونه یې تک تور دي د نفرت له وجې زنګ دي، نور هسې په ظاهره سپین سپېڅلي دي دا خلک. همدقسې ده. او ژونده په ولا چې درنه ستړی یم، ژونده په ولا چې درنه ستړی یم، تا ته به ژوندی ښکارم خو مړی یم. الله. او تل پردي جنګونه چې په سر اخلي، تل پردي جنګونه چې په سر اخلي، تل پردي جنګونه چې په سر اخلي، زه د یوه داسې قام وګړی یم. الله حد دی جي. او خدای منې رسول منې باور وکړه رحماني، خدای منې رسول منې باور وکړه، خدای ګو چې زه بې له تا نیمګړی یم. الله بیا ته وایه، ته بیا وایه، خدای منې رسول منې باور وکړه، خدای ګو چې زه بې له تا نیمګړی یم. واه جي واه. او ډېرو به مکتبه یې ووایم نور بیتونه پکې هېر شو چې نه لرم هېڅوک غمخوار نه لرم، نه لرم هېڅوک غمخوار نه لرم، او زه پښتون اوبو جوړې راوړی یم. الله خدای دې نه کوي، خدای دې نه کوي. افغان صاحب که څه وایي وایي خیر دی. دا د غزل مومند صاحب بیتونه دي، د رحماني ډېر زیات خوښ دي چې دا وینې وینې ژوند او دا ټوپک افغانستان، دا وینې وینې ژوند او دا ټوپک افغانستان، خدایا بیا آباد کړې مبارک افغانستان. آمین آمین. او ما ځکه نه خوړل په تور لاهور کې سره انګور، ما ځکه نه خوړل په تور لاهور کې سره انګور، بیا ما ته یادېدو له ښکلا ډک افغانستان. خدایا بیا آباد کړې مبارک افغانستان. درجار ډېره مننه، ډېره مننه جهانګیر صاحب. زموږ د پروګرام وخت هم ختم و، خو په همدې خاطر تا سره تم سولو چې موږ غوښتل تا نه دغسې خواږه خوندور ډېر ښکلي شعرونه واورو چې خوشبختانه وام اورېدل. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. ډېره مننه، موږ ته مو مینه راکړه، الله پاک دې تا ته مینه درکړي. جار مو شمه، زه اکثر خندم د ملګرو سره، زه هم زه ننګرهاریانو ته د ټینګې نه یم بلکې ټول پښتنو ته. مخکې ورځو کې یو ملګري ګیله وکړه، ما ته وایي چې تا پالو بیک نه دی راکړی، ما ته ټوکې مې ورسره کولې، ما ته به د ننګرهار نه یې که نه. نو ستاسو د مینې او ستاسو د وخت راکولو باور وکړئ چې الفاظ نه لرم. کور ودان، تاسې نه مننه چې موږ ته راغلی، دومره ښایسته شعرونه، ښه انتخابونه او ښې غزلې دې پرې زو کړې په مونږ. دا خو زموږ له ادبي تنده ماته سوله. قربان مو شمه، بس هر وخت په خیر راسئ، موږ هر وخت درته انتظار یو. نړۍ مننه، ښه شپه، ښه ژوند، ډېرې خوشحالۍ. کور ودان، ښه وختونه. افغان صاحب نو مهرباني، تاسو ته په تمه یو، تاسو نه اورو چې بیا خدای پاماني وکړو. والله خوشحال صاحب ما نه کتابچه ورکه شوه.
دلته انشاءالله کله کله چې ځم داسې ښه شعرونه واورم بیا کتابچه رانه ورکېږي. په خدای د خلکو را نن رښتیا وایم کتابچه رانه ورکه کړله. زه هم داسې یم خیر دی زه به پروا نه دغه کوي. 2-3 بیته مې په یادو زده دي که پکې غلط نه شم همدغه به ډالۍ کړم. بیا به ته دغه ساجد ورور غوښتنه کړې ده هغه ته به یو څه ډالۍ کړې بیا به خپرونه راټوله کړي انشاءالله. وایي نه خو ویسکي شراب دی نه بنډاري شراب دی، نه خو ویسکي شراب دی نه بنډاري شراب دی، زما په خیال دی انسان اوښکې قیمتي شراب دی. او یو بل بیت دی په خوشحال لالا چې ساقي څه له رانه پوښتې چې څه غواړم او څه څښمه، ساقي څه له رانه پوښتې چې څه غواړم او څه څښمه، په دوکان کې خو د ټول خالي شراب دی. مننه خوشحال لالا. بس کتابچه ورکه شوله نو خیر زه به منتظره شم بلې خپرونې ته. ډېره مننه. کور ودان تا نه هم خوشحاله اوسې ژوندی اوسې. ښه وختونه ښه شپه. مننه تاسو ښه وخت خدای پامان. د وحید ګل یو شعر را لېږلی دی همدا وایم بیا څو ملګرو ته لنډې خبرې لرم چې دوزخ ورته حرام کړه لویه خدایه پښتنو ته، دوزخ ورته حرام کړه لویه خدایه پښتنو ته، دوی کړې د دوزخ کې زندگی د مرګ نه مخکې. ډېر زبردست انتخاب. له ټولو ملګرو ډېره مننه. سپورټ مو وکړو ملګرو سره مو لایف شریک ملګري مو را دعوت کړل. خدای تاسې آباد لري ژوندي اوسئ. زه یو نظم هم وایم دې اخره کې او له منصور ګل نه منصور جان نه ډېره مننه چې ډېرو ملګرو ته یې همدلته لایف کې جوابونه ورکړل. کور یې ودان خیر دې وسي. پوره زحمت یې وویسته. عبدالستار حکیمي صاحب له تاسې ډېره مننه چې تاسو ملګرو ته ځوابونه وویلې. دلته یو نظم دغه وایم خو نظم چون فکر کوم هغه هم نه دی تر اخره یې واورئ داسې لومړی نه تاسې هغه صحیح احساساتي صحیح چې دا څه وایي د چا طرفداري کوي چا طرفداري هم نه کوم. همدا وروستی نظم ده او همدې سره خدای پاماني هم کوم چې ای د دې وطن واکداره، ای د دې وطن واکداره ستا ملګري او ستا سر دې سلامت وي، ای د دې وطن واکداره ستا ملګري او ستا سر دې سلامت وي، ستا بیرغ دې په تمام جهان اوچت وي، زنده باد دې ستا نظام او امارت وي. شعر یو د فاخره پورې واورئ ښه. زنده باد دې ستا نظام او امارت وي، تر قیامت دې ستا راج او سلطنت وي، آفرین دې ستا په کړي بغاوت وي. نصرت صافي دا شعر لیکلی چې ای د دې وطن واکداره، ای د دې وطن واکداره ولس ته مخه کړه او له خدای پاک سره ژمنه وکړه، دفاع له دین دفاع له قام او له وطنه وکړه، د هېواد پولو نه د باز غوندې څارنه وکړه، د برق بندونو او سیندونو نه ساتنه وکړه، د تیر نظام د تجهیزاتو ټولونه وکړه، د تیر نظام د تجهیزاتو ټولونه وکړه، له هر یو غل نه د ذرې پوښتنه وکړه، د معارف برخې ته ډېره پاملرنه وکړه، د تیر نظام د تجهیزاتو ټولونه وکړه، له هر یو غل نه د ذرې پوښتنه وکړه، د معارف برخې ته ډېره پاملرنه وکړه، په پیغلو نجونو هم د علم پیرزوینه وکړه، په پیغلو نجونو هم د علم پیرزوینه وکړه، د دې ټپي وطن د هر ټپ درملنه وکړه، ای د دې وطن واکداره، ای د دې وطن واکداره سکنۍ مور سره د هیڅ کله دوکه مه کوه، مطلب مې دا دی په وطن د معامله مه کوه، ای د دې وطن واکداره سکنۍ مور سره د هیڅ کله دوکه مه کوه، مطلب مې دا دی په وطن د معامله مه کوه، په پټو سترګو قضاوت و فیصله مه کوه، خلق خپله لوبغاړی شه د لوبې ننداره مه کوه، په ګاونډیانو باندې هیڅ کله تکیه مه کوه. سکنۍ
مور سره د هیڅکله دوکه مه کوه. مطلب مې دا دی په وطن د معامله مه کوه. په پټو سترګو قضاوت او فیصله مه کوه. خپله لوبغاړی شه، د لوبې ننداره مه کوه. په ګاونډیو باندې هیڅکله تکیه مه کوه. د حرمونو سره بالکل رابطه مه کوه. د شرپسندو سره یوه مه کوه، دوه مه کوه. ټولو ملګرو ته ډالۍ له ټولو ډیره مننه. کور مو ودان، ژوندي